د زرعي وسایطو لګښت خو چې دی هغه تقریبا د 80,000 په شاوخوا باندې دی، د 2 کاله جواز ورته ورکول کېږي. شرکتونه دي چې هغه بیا د زرعي وسایطو جواز خلي د شرکت په نام باندې، هغوی بیا نورو کسانو ته په کرایه ورکوي. موږ دوی ته پرمې ورکوو، هغه اتای مراحل یې لکه د اسلحې شروع کوي، دوی چې موږ د کشف جرایم ریاست یا د مقام ته ورسکیږي، د هغو د طریقه موږ ته رسي، موږ د دوی هغه اتای مراحل د خدمات عامې په همکارۍ باندې هغو ته پرم ورکوو. د کورنیو چارو وزارت د امنیتي چارو ستر معاینیت اړوند د جرمونو د کشف او پر وړاندې د مبارزې عمومي ریاست اړوند د ډایاک عمومي مدیریت ګڼ شمېر زغروالو موټرو ته جوازونه ورکړي دي چې دا اقدام د هیواد په کچه د امنیتي وضعیت د ښه والي او د غیر قانوني فعالیتونو د مخنیوي په موخه ترسره شوي دي. د ډایاک عمومي مدیریت د معلوماتو له مخې هر زغروال موټر ته د 2 کلونو لپاره د 80,000 افغانیو په بدل کې د ګشت جواز ورکول کیږي. دا جواز د کورنیو چارو وزارت له لارې ترلاسه کیدای شي، خو په کلکه ټینګار شوی چې غیر قانوني زغروالو موټرو ته به هیڅ ډول د ګشت اجازه ور نه کړل شي او له قانوني چلند سره به مخ شي. د زرعي وسایطو لګښت خو چې دی هغه تقریبا د 80,000 په شاوخوا باندې دی، د 2 کاله جواز ورته ورکول کېږي. تر دې مهاله په عموم کې چې دی چې هغه کې هم شخصي زرعي وسایط شامل دي او هم دولتي زرعي وسایط شامل دي، 1215 زرعي موټرو ته چې په هغه کې شخصي کسان هم شامل دي او هغه شرکتونه هم شامل دي چې زرعي وسایط په قرارداد باندې ورکوي او په کرایه ورکوي. نو په دوی کې دغه شامل دي 1215 زرعي موټر پکې شامل دي چې موږ جوازونه ورته ورکړي دي. د یاد مدیریت چارواکي زیاتوي چې د زغروالو موټرو جوازونه په 2 عمده برخو کې ورکول کیږي. لومړی د زغروالو موټرو د شرکتونو خاوندانو ته او دوهم سوداګرو او هغه اشخاصو ته چې شخصي زغروال موټر لري. دا دواړه ډلې کولی شي د اړوند مدیریت څخه خپل جوازونه ترلاسه کړي. زرعي وسایط هم همداسې لکه څرنګه چې د اسلحو د ورکړې جواز طی مراحل دي، د زرعي وسایط هم دوی رسي هغه خپل جواز راوړي یا عریضه کو د موږ د کشف جرایم عمومي ریاست ته یا موږ دوی ته پرمې ورکوو، هغه طی مراحل لکه د اسلحې شروع کوي، دوی چې د موږ د کشف جرایم ریاست ته یا د مقام ته ورسکیږي، د هغو د طریقه موږ ته رسي، موږ د دوی هغه طی مراحل د خدمات عامې په همکارۍ باندې هغو ته پرم ورکوو او عین طی مراحل یې لکه د اسلحې شروع کیږي، د خدمات عامې د ریاست نه پرم اخلي او وروسته دغه نه چې دي د قانوني طی مراحل مخ ته وړي. د ډایاک عمومي مدیریت په باور د زغروالو موټرو د جواز اخیستل خپل ځانګړي اصول او یو منظم طرزالعمل لري چې پر بنسټ ټول کارونه په شفاف او قانوني ډول پر مخ وړل کیږي. دا طرزالعمل د دې لپاره جوړ شوی چې د جواز ورکولو پروسه معیاري او د باور وړ وي. په زرعي وسایطو کې خو چې دي دلته 2 بخشه دي، یو داسې کسان دي چې هغه فرض مثال خپل استفاده ترې کو، او یو دا دي چې شرکتونه دي چې هغه بیا د زرعي وسایطو جواز خلي د شرکت په نام باندې، هغوی بیا نورو کسانو ته په کرایه ورکوي. هغه خو هغه مربوطه شرکت پرې مربوط کیږي چې یعنی دای کولای شي ته څومره موټرو ته جواز واخلي، او یو تجاران دي چې هغه هم کولی شي مثال خپل زرعي وسایطو ته دلته جواز واخلي، او اماراتي کسان چې کوم دي په کوم مربوطه بخش کې چې دي هغوی هم رسي دلته مراجعه کړي، هغه دولتي کسانو ته چې کوم طبق تشکیل دي
هغه هم را د زرهي وسایطو تجاوز ورکول کیږي. د کورنۍ چارو وزارت د امنیتي چارو ستر معاونیت اړوند د جرمونو د کشف او په وړاندې د مبارزې عمومي ریاست امنیتي قطعې مسؤلین له ټولو سوداګرو او هیوادوالو څخه غوښتنه کوي چې خپل زغروالو موټر ته قانوني جوازونه واخلي. دا کار به دوی د امنیتي ځواکونو له احتمالي عکس العمل او ستونزو څخه وژغوري. اوس مهال هر څوک کولی شي د ټاکل شوي طرز العمل په پلي کولو سره د کورنۍ چارو وزارت څخه د زغروالو موټر جواز ترلاسه کړي. د غیر قانوني ګرځېدونکو زغروالو موټرو د نیولو او ضبطولو لړۍ به دوام ولري ترڅو په ټول هیواد کې نظم او امنیت ټینګ شي.